بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. زه محمد الله همدرد، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ما د طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د موبایل څخه ميموري کارډ ته انسټال شوي اپلکېشن میو کړو، یعنې واړوه، انتقال یې کړو. لکه هر یو فسبوک داسې گیم شو یا هم داسې بل اپلکېشن شو، نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل څخه یې ميموري کارډ ته واړوئ، یا هم که ستاسو په ميموري کارډ کې انسټال شوی وي تاسو یې موبایل ته اړولی شئ. نو دغه اپلکېشن ته ضرورت نشته، یو شته هم ضرورت نشته. نو دا طریقه په سیټینګ کې زده کوو. نو راځو دغه ویډیو شروع کوو. ویډیو د شروع کېدو دمخه مو ملګرو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، نو د ویډیو لاندې سور بټن راسره کلیک کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن یعنې ګونګري نښان باندې کلیک وکړئ او بیا پاس په ال باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې زر زر ورسیږي، او ویډیو هم زر زر سره لایک کړئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. راځو او ویډیو شروع کوو. دوستانو، لومړی به تاسو خپل د موبایل سیټینګ راخلاص کړئ. بیا چې کله سیټینګ ته تاسو راغلئ، دلته زه اوس تاسو ته یو اپ درښیم چې غواړم زه دغه موبایل څخه ميموري کارډ ته واړوم. دغه یو اپلیکیشن دی چې افغان نیټورکس. دلته راځم، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته به لاندې راسي سټوریج، دې به تاسو بیا کلیک وکړئ. دلته دوستان تاسو ته ښکاري په اپس نه پاس دی ځای کې د چینج بټن راځي. دغه کې اوس نه دی فعال شوی. دا څنګه فعال کولی شو چې دغه اپلیکیشن موبایل څخه ميموري کارډ ته واړوو. زه بل اپلیکیشن هم تاسو ته زه اوس اوپن کوم، په هغه کې هم هغه نشته اپشن، تاسو ته ښکاري دا نشته کې دوستانو. نو دغه څنګه زیاتولی شو دوستانو؟ تاسو به راشئ دلته خپل موبایل سیټینګ څخه سیټینګ ته داخل شئ، لاندې به راشئ په اباوټ فون باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو باید یو دانه سیټینګ زیات کړئ. ځینې موبایلونو کې شته، پخوانیو موبایلونو کې شته، او په دغه موبایلونو کې تاسو په دې ډول سره پیدا کولی شئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ لاندې به راشئ سافټویر انفارمیشن ته به راسئ، بیا به لاندې تاسو په بیلډ نمبر باندې به کلیک وکړئ. 4-5 ځلې به بیا کلیک وکړئ، 3-2-1 تاسو ته ښکاري د سکندونه ختم شو. دلته تاسو موبایل کوډ ورکړئ. خپل موبایل کوډ چې کله ورکړئ نو دلته څخه بیرته تاسو بیک یعنې ووځئ. لاندې تاسو ته ښکاري چې موږ ته ډیولپر اپشنز موږ ته زیات څه. دغه اپشن په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو لاندې راشئ دوستانو، دلته یو اپشن هغه د سیټینګ دا تاسو آن کړئ. دغه دی فورس الاو اپس آن ایکسټرنل. دغه یو اپشن به تاسو سیټینګ به ملګرو تاسو آن کړئ. دا چې کله آن کړو دوستانو، دلته څخه به تاسو بیرته بیک شئ، دا به کلیر کړئ، یعنې سیټینګ به بیرته ختم کړئ. بیرته بیا راسئ سیټینګ چې کله راغلی لاندې بیرته بیا راسئ اپس ته به راسئ. اپس کې زه اوس تاسو ته د هغه دواړه اپلیکیشن تاسو درښیم چې دغه موبایل څخه ميموري کارډ ته اوړي، هغه اپشن ورته زیات شوی دی او که نه. زه په دې باندې بیا کلیک کوم، راځم سټوریج ته. دغه دوستان تاسو ته ښکاري دلته موږ ته یو اپشن زیات شوی دی چینج، یعنې تاسو کولی شئ موبایل څخه یې ميموري کارډ دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو دوه دانې راځي، یو دانه موبایل راځي حافظه، یو دانه د سیټي کارډ راځي یعنې ميموري کارډ. لاندې چې دی که دا ميموري کارډ دی، په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ ميموري کارډ ته یې اړولی شئ. بل اپلیکیشن تاسو ته زه درښیم دوستانو، دغه دی. بیا راځم سټوریج ته، دغه کې هم فعال شوی دی. ټولو اپلیکیشن ته فعال کېږي دوستانو، هر یو موبایل کې. نو په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، زه غواړم چې دغه یو اپلیکیشن سیټي کارډ ته واړوم. سیټي کارډ باندې کلیک کوم او میو باندې بیا کلیک کوم. دغه لیکه تر 100 پورې رسیږي. کله چې 100 ته ورسیږي نو بیا اپلیکیشن ميموري کارډ ته وړي. ستاسو د دې موبایل حافظه به هم ریم به هم خالي شي او موبایل دغه اپلیکیشن به په موبایل کې سیټي کارډ کې هغه شي انسټال شي. لږ څه انتظار ورته کوو چې دغه سیټي کارډ ته واوړي. 100 ته ورسېدو دوستانو، زه اوس بیرته راځم، په دې باندې بیا کلیک کوم او تاسو ته درښیم
دا اصل ته یعنې سټي کارډ ته وخت دی که نه دغه تاسو ته ښکاري سټي کارډ ته وخت دی. نو دوستان دې طریقې سره تاسو هر ډول اپلیکیشن د موبایل څخه مموري کارډ ته اړولی سئ او د مموري کارډ څخه موبایل ته اړولی سئ. هغه اپلیکیشن چې تاسو انسټال کړی وي هغه تاسو اړولی سئ دوستانو. نو هیله لرم دوستانو چې دغه ویډیو به تاسو خوښه شوې وي. ویډیو درسره ضرور لایک کړئ، کمنټ ضرور کړئ چې تاسو لپاره زه بله په ویډیو د څه باره کې راوړم. موږ ته په کمنټ کې ویلی سئ له ملګرو سره دا ویډیو ضرور شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. د خدای په امان.